په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو څلور داسې اعمال لغلي دي چې د هغې په کولو سره الله پاک بنده ته د حج او د عمرې اجر او ثواب ورکوي. یعنی هغه اعمال اگر کو په کولو کې اسان دي خو اجر د پوره حج او د عمرې انسان ته میلاویږي. یو په هغه اعمالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من بیته متطهرا الى صلاة مکتوبة، څوک چې د کور نه په اوداسه باندې د فرض مانځه په اراده روان شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاجره کاجر الحاج المحرم، دې سړي ته د پوره حج اجر میلاو شو. او ومن خرج الى تسبیح الزها، څوک چې د څاښ مانځه دپاره راووت، د کور نه د څاښ د مانځه دپاره راووتو، لا ينسبه الا ایاه، نه دی را روان کړی دلته بلې هېڅ خبرې مګر صرف دغه یوې اراده ده چې د څاښ مونځ به وکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاجره کاجر المعتمر، دې سړي ته داسې اجر میلاو شو لکه د عمره کوونکي چا چې عمره کړي د عمرې دومره اجر الله پاک دله ورکړو. رواه ابو داود، او دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی. دویم عمل چې په هغې سره الله پاک انسان ته د حج برابر ثواب ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، څوک چې سهار وختي جومات ته روان شو او مقصد یې دا دی بله هېڅ اراده نشته مګر دا اراده ده ان يتعلم خيرا، چې خیر به یې زده کړي، د چا نه به قرآن واوري، حدیث به واوري دې جومات کې، او یعلمه یا به بل چا ته وښیي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان کاجر حاج تاما حجته، دې سړي ته د پوره حج اجر میلاو شو. دریم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الغداة فی جماعت، څوک چې د سحر مونځ په جمع سره وکړي ثم قعد او بیا هم په هغه ځای باندې کښېني یذکر الله عز وجل، او د الله ذکر کوي حتی تطلع الشمس، تر دې چې نور راوخیږي، د هغه پورې دا په خپل ځای ناست دي. ثم صلی رکعتین، او بیا دوه رکعته مونځ وکړي کوم ته چې موږ د اشراق مونځ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کانت له کاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، دې سړي ته د پوره حج او د عمرې اجر میلاو شو. څلورم عمل یو ځل غریبانان مهاجرین صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رال و یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، یا رسول الله دا مالدار خلقو زموږ نه مخکې شو په اجرونو کې، منګه روژه نیسو هغې هم نیسي، منګه منځونه کوو هغه هم کوي، خو دومره ده چې د هغې سره مالونه دي، په هغه مالونو سره هغې حجونه کوي، دارنګې صدقې ورکوي، جهادونو ته بيځي، او دا موږ نشو کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مهاجرینو غریبانانو ته وفرمایل وی تاسو ته زه یو داسې عمل نه ښیم چې په هغه عمل سره به تاسو نه چې کوم خلق مخکې شوي دي په اجرونو کې هغه خلق به پرې رالاندې کوي، او کوم چې ستاسو نه وروستني دي د هغې نه به تاسو مخکې شئ. نو دې صحابه وویل یا رسول الله وښیه راته دا کوم عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی تاسو د هر فرض مانځه نه وروستو 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، او 34 کرته الله اکبر ویوئ. په دې سره به تاسو هغه مخکني خلک چې ستاسو نه مخکې شوي دي په اجرونو کې هغوی به هم پرې رالاندې کوي، او دارنګې ستاسو نه چې کوم وروستو خلک دي د هغې نه به پرې تاسو مخکې لاړ شئ. نو دا څلور اعمال داسې عملونه دي چې په دې سره الله پاک انسان ته د حج برابر ثواب ورکوي. خو د دې مقصد دا نه دی چې یو سړي باندې حج فرض شوی دی هغه وایي زه حج نه کوم او دا اعمال به کوم او بس د دې اجر به ماته میلاویږي د حج، نه، هغه باندې چې حج فرض دی هغه باندې هغه حج له ځي خامخا، کوم چې عام خلک دی نو هغې ته په دې باندې پوره اجر میلاویږي. نو څلور عملونه شو، یو چې د فرض مانځه په اراده باندې د کور نه راوځي او کور دی اودس کړی دی. دویم جومات ته د دې لپاره لاړ شي چې د چا نه څه زده کړي یا یې بل چا ته وښیي. دریم څوک چې د سحر مونځ وکړي او بیا په هغه ځای باندې کښېني او بیا پسې 2 رکعته د نور راختو په ټیم کې 2 رکعته اشراق مونځ وکړي. او څلورم څوک چې د فرض مانځه نه وروستو 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، او 34 کرته الله اکبر.